و چې خفه رانه جانان وي نو په هغه شپه باران وي. چې خفه رانه جانان وي نو په هغه شپه باران وي. او ما یوازې ښار کې پرېږدي خلک کلي ته روان وي. تا ته د شعر ډالۍ اوس خو ته هم مسافر وې به هر حال. وی چې ما یوازې ښار کې پرېږدي خلک کلي ته روان وي. او په روژه په اختر نه یم په روژه په اختر نه یم خو چې مینه ژوند آسان وي. په روژه په اختر نه یم خو چې مینه ژوند آسان وي. د باران څاڅکو ته ګورم د باران څاڅکو ته ګورم خدای ګو څوک هېرول ګران وي. د باران څاڅکو ته ګورم خدای ګو څوک هېرول ګران وي. او د سوات غرونه داسې ژاړي د سوات غرونه داسې ژاړي لکه دوی چې ماشومان وي. خاص یې جار شه وی چې د سوات غرونه داسې جاړي لکه دوی چې ماشومان وي. او هر یو ښکلی په ما ګران دی د کابل که د لغمان وي. هر یو ښکلی په ما ګران دی د کابل که د لغمان وي. او که ارمان مې پوره کېږي ستا ارمان به مې ارمان وي. که ارمان مې پوره کېږي ستا ارمان به مې ارمان وي. ګلې گلزار یو جهان ژوند د تېرېدلو خوږ ترتیب دې پیدا کړی دی. ژوند د تېرېدلو خوږ ترتیب دې پیدا کړی دی. خان دې پیدا کړی دی غریب دې پیدا کړی دی. او نور څه داسې نه و ستا درګاه کې هسې هرڅ کوم. نور څه داسې نه و ستا درګاه کې هسې هرڅ کوم. خدایا چې زما سپېره نصیب دې پیدا کړی دی. عمران دیوانا صاحب په د دوو شعرونو باندې د خپل پروګرام آغاز کومه. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری امیر سهیل. خپرونه د وزیرستان ستوري په دا هیله چې روغ جوړ او خوشحال به وي. مینوالو ډېر زیات خوشحال یم. ډېر تکړه تکړه شاعران راسره په پروګرام کې نستهي کوي. نن راسره یو ځل بیا ښاغلی رنځور داوړ صاحب په پروګرام کې میلمه شوی دی. چونکې هغې سره موږ پیله مرکه هم شوې ده. خو زیاتره تر ملګرو د سعودي عرب نه الین نه او دوبۍ نه راته زیات میسیجونه او کلونه کول چې تاسو یو ځل بیا هغې خواله لاړ شئ. نو دا ستاسو مینه ده چې یو ځل بیا موږ هغې سره کېنستلو او پروګرام ورسره را جوړ کړو. رنځور داوړ صاحب ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته دومره کم وخت کې خپل وخت راویستلو. ګلې گلزار یار ډېره مهرباني یو جهان مننه چې تاسو موږ ته په دې وخت کې موقع راکړه. یار د ستاسو نه او د ستاسو د مینوالو د ټولو نه یو جهان مننه. ګلې گلزار آباد اوسئ یار. مننه. رنځور داوړ صاحب سره چونکې موږ پیله مرکه شوې ده هغې د هېڅ قسمه صفت محتاجه نه دی. اوس پسې شعرونه او غزلونه ریکارډ کومه. رنځور داوړ صاحب څه دی راوړي دي پروګرام ته مینوال هم ډېر زیات غوښتنه وه تاسو ده راسره سعودي عرب نه ده ذکیر تنها سهیل سفین الله سفین دی او حسن یار موسکی دی ورسره بلال احمد سهیل دی. زمونږ یوه خورجانه ده صنم خټک چې هغې په سعودي عرب کې اوس ژوند کوي. هغې هم ډېره زیاته غوښتنه وه چې تاسو زمونږ په فرمایش سره ریکارډ کړي. نو رنځور داوړ صاحب چونکې ستا پروګرام ډېر خلک خوښوي او زیات خلک یې ګوري نو هغې په هکله به څه وایي هغې به څنګه شکریه ادا کوي تاسو؟ یار ډېره مهرباني. زما سره خو داسې لفظونه نشته چې د دوی زه شکریه پې ادا کړم. یو جهان مننه. خو داسې تازه غوندې شعر به ورته ډالۍ که په د خپله لهجه شې. ارشاد وی چې هر سمره کارټې کا ویرونه دي. هر سمره کارټې کا ویرونه دي. ښځې دي په هر چا باندې ګرونه دي. او بیا چې څه خوښېدو که مردا شوه نن خو په توپې توپې روانې دي. و موتو غوندې ګاګړې ته سباق ویایي پولیو وله پیغلې خو میسونې دي. موتو غوندې ګاګړې ته سباق ویایي پولیو وله پیغلې خو میسونې دي. و د یو عمران خان خالي لیدله ده. د یو عمران خان خالي لیدله ده. ډېرې خلکې کړي انګریزونې دي. وی چې د یو عمران خان خالي لیدله ده. ډېرې خلکې کړي انګریزونې دي. و تو سې وخت سپین ږیریا ګذرا کړله. تو سې وخت سپین ږیریا ګذرا کړله. نن سبا خو غونډې بدماشونې دي. یاسې جار شه ګلې ګلزار بس ولاړه شه یار. رنځور داوړ صاحب غزل طرف ته به راشئ. زیات کلمونه به درنه اورم چونکې تاسو زموږ پروګرام چې کله تاسو سره ریکارډ شي نو هغې ډېر زیات خلک خوښوي. خو دې څه وجه ده چې داسې تاسو پروګرام دومره په زیات تعداد سره کته شي؟ یاره ډېره مهرباني. خو بس زه هم د خلکو سره مینه ساتم. دښمنت مې ورځ د چا سره په ذهن کې نه دی ساتلی چې څومره مینوال دي ما ته د خپل ځان په شان ښکاري.
بنیادی خبره داسې ده چې کله ته د خلکو سره مینه ساتې نو جوته خبره ده چې دوی به هم در سره مینه ساتي. به هر حال یو شعر ویایم و چې خفه رانه جانان وي نو په هغه شپه باران وي. چې خفه رانه جانان وي نو په هغه شپه باران وي او ما یوازې ښار کې پرېږدي خلک کلي ته روان وي. تا ته د شعر ډالۍ اوس خو ته هم مسافر وې. به هر حال وی چې ما یوازې ښار کې پرېږدي خلک کلي ته روان وي او په روژه په اختر نه یم په روژه په اختر نه یم خو چې مینه ژوند آسان وي. په روژه په اختر نه یم خو چې مینه ژوند آسان وي. د باران څاڅکو ته ګورم د باران څاڅکو ته ګورم خدای ګو څوک هېرول ګران وي. د باران څاڅکو ته ګورم خدای ګو څوک هېرول ګران وي. او د سوات غرونه داسې ژاړي د سوات غرونه داسې ژاړي لکه دوی چې ماشومان وي. خاص یې جار شه وی چې د سوات غرونه داسې جاړي لکه دوی چې ماشومان وي او هر یو ښکلی په ما ګران دی د کابل که د لغمان وي. هر یو ښکلی په ما ګران دی د کابل که د لغمان وي او که ارمان مې پوره کېږي ستا ارمان به مې ارمان وي. که ارمان مې پوره کېږي ستا ارمان به مې ارمان وي. ګلې ګلزار یو جهان مننه. یواد به به په داخر شي به داسې ټپاییزې در سره شریکې که ګلې گلزار په ترنم به ووایم بیا ادبي ماپ غونډې مې سفر ورینه ته دا ډالۍ وي و چې په سړک باران دی خاله وران دی موسم یې حسن تا حیران دی نه یم نو لرې یم ارمان دی پلار یې د نیم کلي دیکان دی او لورې څلور جوړې اختر لکړې دینا هاي هاي و رنګ دې وهلی وارخطا یې و چې د زړه غل یې نو باچا یې چې په نصیب کې به د چا یې او ته وزیر نه یې دروغ وایې او نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دینا هاي هاي او یواد به ټپاییزې نیرا پسې شریکه وم بیا ادبي ماپ و چې زما ایثار تر مازدیګر یم و زه خو د لارې مسافر یم تندر نیولی لکه لمر یم او لیونۍ زه ترې څه خبر یم د ځنې خال به د خولو وران کړی وینه او مسافر یاره کلیوالا و خبر دې نه یم د حاله چې چرته یې اوسې خوشحاله او زما د ځنې د سر خاله وای او د اشنا ماله امانت به دې ساتم ګلې ګلزار یار یو جهان مننه په داخري شبې به بیا یو ترنم درته وکړم ګلې ګلزار و چې دته چې پکې ما د ځان نوکر ګڼې صاحبه دته چې پکې ما د ځان نوکر ګڼې صاحبه و خپه نشې خدا اسلام آباد هم زما دی و خیبر هم زما جلال آباد هم زما دی دیڑنگ هم زما دی او آباد هم زما دی خیبر هم زما جلال آباد هم زما دی خیبر هم زما جلال آباد هم زما دی ګلې ګلزار یار ډېره ډېره مهرباني یو جهان مننه. ډېر ښه رنځور داور صاحب په اخره کې درنه په 2 یا په 3 شعرونو باندې اجازه ته خلم بیا به انشاءالله پروګرام راټولو. ګلې ګلزار آباد اوسه یار یو جهان مننه و چې ستا وعدې را یادومه چې تنها یم ستا وعدې را یادومه چې تنها یم یوه لپه شګې شمارمه لګیا یم او د کور ور خو به مې خلاص نه وي پرېښې د کور ور خو به مې خلاص نه وي پرېښې بیا به زم ورپسې دومره بې پروا یم او د اوبو په ځای مې عطر ګل ته ورکړل د اوبو په ځای مې عطر ګل ته ورکړل زه مین تر دغه حده په ښکلا یم
ګلې ګلزار ډېره ډېره مهرباني د لیدلو د اورېدلو د کتلو یو جهان مننه آباد اوسئ خوشحال اوسئ قدرمنو دا و زموږ سره ښاغلی رنځور داوړ صاحب یقین ساتم چې هغې به مې خوښ شوی وي یا هغې ته نن به مې هم خوښ شوی وي انشاءالله دا موږ به بیا راځو د دې خواله ستاسو مینه ده ستاسو مینه موږ دلته کې راولي او تر بلې ملکې پورې مې په لو الله باندې سپارم چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ در سره په خپلو دعاګانې کې یاد ساتئ اوس موږ ته راکړئ اجازت د لو الله په امان ګلې ګلزار